د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست یو تن مسؤل وایي د بدن جوړونې او فټنس ورزشکارانو چې د هیواد د شمال زون په 11 پړاو سیالیو کې ګډون کړی و وتوانېدل چې له څلورو شمالي ولایتونو څخه بریا خپله او د بلخ ولایت لپاره ویاړ ترلاسه کړي. نن د پروشندام ټیم د سرپل ولایت نه چې د پروشندام لوبې په میزباني د ولایت سرپل هلته ترسره شوې او د بلخ ولایت پروشندام فدراسیون ټیم هلته د 10 نفرو سره اشتراک درلودو چې خوشبختانه د 10 نفرو کې 14 نفرو ورزشکارانو د طلا مډالونه ترلاسه کړل. په همدې حال کې د بلخ ولایت د بدن جوړونې او فټنس فدراسیون رئیس وویل دغه سیالۍ تېره اونۍ د بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل د 83 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې چې له بلخ ولایت څخه 23 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې دوی د لومړي مقام د ترلاسه کولو ترڅنګ وتوانېدل چې 14 د سرو زرو مډالونه، 10 د سپینو زرو مډالونه او 15 د څلورم او 15 مقام امتیازونه ترلاسه کړي. خوشبختانه ولایت بلخ بازم توانست که 11مین دورم قهرمان شود، طلایی شناخته شد و 14 مدال طلا را نصیب شدیم. تقریبا 8 مدال نقره و 5 مدال برنز نصیب ولایت بلخ کردید که ما افتخار میکنیم با ورزشکارای خود، با تیم کاری خود. انشالله که قسم وعده که ما داده بودیم که همیشه در خدمت ورزشکار هستیم. قهرمان ساز ورزشکار ولایت بلخ همیشه در سطح افغانستان الگو بوده. ورته مهال یو شمېر ورزشکاران د داسې سیالیو په لاره اچول د ورزش د ودې او د ځوانانو د بوختیا لپاره مهم ګام بولي. فاز ورزشی خیلی عالی است. زیادتر تشکر کنم از ریاست تربیت بدنی ورزش ولایت بلخ که همیشه دوش ورزشکارا بودن، حمایت کردن، همکاری کردن با ما. ریاست فدراسیون پروشندام ولایت بلخ که همیشه به خاطر رشد ورزش، به خاطر بهبود ورزش همیشه دوش ورزشکارا حرکت کردن بودن، با ما همیشه همکار بودن. دائم ما را تشویق کردن، حمایت اسپانسر کردن. ما بسیار خوش هستیم. رفتیم با میزبانی سرپل مقام طلا را گرفتیم به بلخ شریف. حس خوبی داریم دیگه. ما د دغه سیالیو په پای کې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت رئیس مولوي نورعالم بدر ورزشکارانو ته د بریا مبارکي وویله او ډاډ یې ورکړ چې د بلخ د ورزش ریاست به تل د ورزشکارانو ترڅنګ وي او په بېلابېلو ورزشي برخو کې به یې ملاتړ کوي او دغه راز د تمریني امکاناتو برابرول، د سیالیو تنظیمول او له ورزشکارانو معنوي ملاتړ د دې ریاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دي.